میرے ساتھ اخیل استاد رباب کې دن کو رسول مون نشته دی ها مړه جانانیا سور کې خار ماچو کنه چې دونه تکړه نه پخپل باندې پکې سور پیدا کړه دا وریانو رباب ته ساتھ اخیل استاد یو سر پکې دا چډا پاګل تا وړي د جری مطلب دا دی چې رباب پاله په سور کېږي چې ته میدان کې وګړېږي ټیکتا خو ګوري بیا وځي چې پیرا مو ته وو وچري ګړي چې چاو بټه بیا به ګورو ها ټیک دا راکړه او شرط به چې چا بیلا نو بل له شل روپے ورکړي تاسو ته منظور ده ما ته منظور ده خدا دې چې دې شرط لګي بیا پیسې نه ورکړي یو ما ته یو شل ډالر منظور ده ما ځان سره به 30 روپے وړي چې ورکه ها بس ټیکتا ټیکتا او تاسو وا بس وو چې لګا تاسو په پیسې لګوي ها الله سونه پر دا 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 څه وځه دا اونا کاچا वो जमाना दे तो वही गोरा उस्माता उन सलाम खाना टोपे खान उस्ताद को तबदला कवाता जा नुकोले वो दतु लांजे पनीन बाया अभी सब खान बखारी जो पास दखला यो सखर वक्ती नो अखना देखा इस खान के दुखाने का बखंडा नो अरे समाज जाते कड़ी वड़ी खाने गया इस खान का बखंड वही तो से दी वही दा टपी दासी वही चंदर भाई दा पगडोडो बेलो देखना माना नो बटला कने वही तारा नो बटला जमीले चाव बटन खबर बता इंसाफ ठीक जा चनी कटले ना चनी बटला बस ते जब पाकिस्तान को किसी का जो चलो प्यारो बात चलो को तर कमूली ना खत्म तो दो यूसुफ खान ना कमजी यूसुफ खान तो चुलन दे वही da kusta kalo kwar ودا كوستا كان مولا شوابيا وين يا شل بيرو با تشل اذا بقى وين څنګه باندې روبر انا كبد زبط بري ولا نسي نوري مو شرط عمله بك قسم بودا لا بس رواني دغه شنو ودي بنا ما يجمعنا باندې بچولا دوچا تمام په کوشا تیرې کې کړو ټیک د پلینجو لا بدل تختم خیر دې لا ته قسم تجب کنه کا دا تمہارا یو شل دل ورته وې دا جميله تا خو ته ټول سره کې وو چې تمہارا جی کړو دا رسول کا سالا خال یا جمیله ریشان پلاټو نو وي ناټو بیا ګو دا شل بیا کوم پیدا کې زه شروع شه اخره ए छरम को कोसरा ना तू दे तर दावा त पूरी कैस यारा हालत दे जे तक पलन दोलो सर बनासी रावशी गनो सजा कना पास यो कुछ बोखरा वाला वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम खैर हो पता वक्त संगा
دا غچن ګول نه دي پسوري را نشل روپے ماغی سے کملا کی رڑی مضبوط سپرانگو ته د لاسونه مات شو راولې راشه راشه بچی ته که ما سره کېنه وبس کې نو قدره ته وایه دا پس خبره ووالي نو شرطم ته ما وګټلو الټه پیسې مانه واغېستې او دا شرط هم پسې ایښی دا په ګډه او پټه پو کاغذي ما ورته داسې سندره وویښله چې د زرڅانګې نه مې موټه پخه واستې سندره یو داسې ورته ګډ شوم چې زه به درته څه وایم او پخپله چې کړي دو که نو څنګه که د مداریانو مېلو ښکاري صبر وکړه دی به کور ته راشي زه به دې تپوس وکړم او کاغذي تا ته پته شته ما ته یې وویشتم خنده کم یو که نه نو ما ورته ویم ته طولان دی نو پته شته هغه چې هغه وایي د پوسته کالونو ما ورته نه ځواب یې ونه ویوالم نو پیسې رانه واخېستې ته د لاسونه مات شو او درېږه چې دی کور ته راشي که نه زه دې تپوس کوم او څه دا دې راشه کړي اوس پنې اړېږي راشه اوس دې یا لکه سنده تا دا ماشوم ولې والو هو نو دا جینو شرط یې را سره سلی خو بیم لودو بیا پیسې نه راکولي یا لکه نو د وهلو دې ورسره څه کار وکړو په دې خبره دې مړ کړم او نه ته ما ته دا ووایه چې د یوسف خان ته کوم ځای دا جي د پوستا کالو که نه بکواس کې د پوستا کالو نو ما به تېنه پی نه راوړله روزانه هغه راته یادوم که نه ویم ورکوله پیسې شا به نو درخواست هم ګوره درپسې پیسې راکړه ځوان ونه ته مه ګوره هلکه کاجي ما ته وایي بارباده زرې بیا غواړم دا خولش مدیره نه تاسو ویل ته لږ بیا ووایه نه دا جین ما ورته چې بار یې وګوره چې کمې خو نه دي ها او هلکه جانانه بچې نو دا خو لوفر دی که نه او نو ته ما ته دا ووایه چې تاسو ټول چې تر دا وخته پورې باړو زړه کې ناست وي ما خو د خدای پټوي کوم اوس بیا په سترګو ځکه نه بچې کور ته لاړ شه او که زه سره لاړ شم منډو کوره مه جوړه بهر هلته هغه ګلدان سپی دی سپی دی که نه دا چرګو کې چې په هغه بله لاره به ورته وشي او انې پلار ته یې زما سلام ووایه او یا لکه نه ته څه کې خو زه اوږده شه که نه زه شرط یم ګلیم Da când grabuni, mă, ca caji bani, boli. Bună scopă gândii de părea copii. Ce zălări ورته وي یو سړی د خاور د تیلو یو د غړې راوړه خو مجه یې شته چې زما خبره کینسل کړي دا زړه خو مې وایي چې د چا دا پټیله دې مخې له راوغورځوم یا الله خیر یا ناوی دا څه سور ځواک د زور کړی دی نیکبختې خلک ستا سبا د خدای پاک نامه واخلي چې ورځ پې ښه تېره شي او ته ستا باندې ستا سبا په تنګي سپارس به ته وکړي دا وګوره دا وګوره د لوکي د لاسه مې سهال شو سمې ته مې سترګې مې ړندې شوې زمرې ستا باسې ژړا ته مینه شوي که یا نو راشه که نه یو دوه پوکې خو ورکړه دې نغریله نو دا څنګه نه یو دوه پوکې خو ورکړه دې نغریله هسې پوکې ورکړم اوس مې پوکو ته کښېنوه صابه دلته به مې ښځې نغري ته پوکې ورکړي او هلته به مې دواړه دامنې په اور کې پرتې وي نه نو ستا نه دومره نه کېږي چې ته د خاورو د تیلو یو نغرې راوړې زه خو ته کوم نو که نه بس دی که نه نو بس دی که نه ګوره دا په ډېرو صفیا دي او دغه خشاب چې پروک دی په دې بل څه کوو ځان نه د جنترمنه راته جوړه کړې ده شادي له شادي یې لورې یې لورې دننه په کوټه کې هغه کټ ما د خپه پرته ده راوړه کنه چې اور خو مې بل شي ښه د مور یې څه راوړم اوس بل یو څه نه شي په خول څه چلو شو وای په څنګه کې دا ور بسري دا کلام څه شو یعنی دا شوما یو خو د خدای پاک سترګې ورې درس کړې دي
او بله پکې ګلي خانم واچه نو بیا خو داسې ښکاري لکه د کوټ په بټنو چې څوک توش شربت وڅښي خانده راپورې اوس به ته ولې نه خاندې اوس زما سترګې د کور بټنې شوې هغه وخت یې شو چې مور ته به دې زما د سترګو صفتونه کول زما دې ستا سترګې په هغه وخت کې وړې وړې وې که دې ستا را باندې وې نه رانځه به دې پکې واچول لکه یې او زه به بس مله داسې چل دی که ته خو دې را کړې نو بس زما قبوله یې بس سازی جوړې رانور دې نن سبا ولې ښکاري چې خو سهار وختي په کوټه کې دننه اوده پروت دی وایي اوسه ټول اوده پروت دی جی داجي دا وګوره د پاسه غرمه ده ته ګوره څوک څنګه نه پاتې دغه ښځه مخکې نه یو gấp lắm kìa. Anh đánh nhau. ¿Qué es eso? Hasta la acá. Majo café. Majo café. Lala do café. Grab de padam. Dana, pasa kana. दादाजी खूप टोपली जाकडे याला राजा का गुरानी मसमान तजवला से तो पाता ना वक्त ते पाता नोर पप्पानी मजबूर आखरी जुनो से पप्पानी मजबूर मांजे पास बस हुई ते दासे ने पुरी अरे का तो मन में का मुझे जिमला करो बगोम पक लब पासे बचू आपवा ya bal ha pernah dia juga mereka batu mereka napa madam kallani sudah dipasi kan jalan ayah bebe marah ay bebe baci anak kata kita दादाजी ना बखूब के मजाक सरे जब पर हम त्यान और को जो भाषा से दिखाया لا خوب کې پاچا ونه به دې راته ویلې که نه خزانه نه به چې مره دا راته ووایه چې پاس وي او که نه بس د دوه سوالو جوابونه پاتې چې بس رالیو بس پاتې سولم دا بس مره ښځې بچې ګوره نوکریانې په ویښه نه لاوېږي په اوږدو نوکریانې نشته داسې چلو که زما خوږ بچه چې لاړ شه او زه کې مېلمه ناست دی مخ لاسې وینځه هغه بچه یو څه زما بچې وخانده بچې خیلی ناوقته دی مېلمنونه تنګ خیلی بچې خیلی ځه ورشه بچې ناوقته دی کوزه بچې ځه راکوي ماما نو ته له کوم ځای ها زه د دې غونډۍ کلي یم دا غونډۍ کلي کوم ځای د که دې خیال کوې که نه د بل شلته دوکانې نه دی د هغې ته له خوا کې خونچې دی د خو ته له خوا کې جوخ دی خا شلتالو کلي سره جوخ چې دی ها ما هغه درته یادوم څو زله تلې ما پوه شوم ماما دا شلتالو کلي کوم ځای دی ها یا لکه چې دله مې درته ونه وې دې د خپل ته له خوا کې دی نه ما زه پوه یم زه تللی یم خو اوس رانه ایږدي ډېر وخت شو که نه ښه نو لکه ته د غونډۍ کلي نه راغلې همداسې نه ماما یو تپوس تاله بل وکړم یو شل وکړه دا غونډۍ کلي چې یادېږي دا ته چې ترې راغلې که نه نو دا کوم ځای دی ها یا لکه دا خو معلوم ونه دا غونډۍ ته نه ووږم
یاره ډېر سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام چا دې راوړه او مړه له شابه کنه مړه دونکو ډول پسې جګړه کړه وڅونه ولې ځخرانه ټولې کېږي خیلی قاضي کوته ما ماشوم او لیکو تا دغه دې ده د ماما په دې قسمت کې چې نه و دې و بچي نه من ماما ما تکینه تا چې نور چیرې ولم په منډه نه نه بچي کینه د دماغه بچي بلا په دې بیا او لیکو ماما زه به دورسم نه ته مې منه ته خو داسې ته نو که چې هغه لاله ته لږه نیغه که دا دغه دې د په ګس لاس به تاو شم بیا به نیغ په پوله پوله ته بس زه په پوله ډېره مهرباني سلام علیکم Podem mudar de amzada tadi tanman betul tu pasal macam puna anda ni kamu apa ni kau? Walau balangar ha? Akshana na 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 akshana na 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 akshana na na. ये भी शर्मा दावली दास पसंदरो गड़ा गानो पोतराना नवती वाली दफला बादे दे सर ویم بیبي جانې زما قسمت کې دا خوشحالي چاته ده چې د داجي مې واده او زه پکې تاویږم او راتاویږم او دا سندره وایم چې اخشنا نه 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 اخشنا نه نه وړو آیا نشته ته خو چې سات لینو تاوی چې سکوت ته زما چې د لسم د نتیجې نه ځان خبر کما ته لاړې ویم بیبي جانې او ما غدین خورالم کنه دا هار نینی نه نو دا هار د څه دی د سکول ټول استادان سره د هډ ماستر راغون شو او راته وی چې چنګل خانه بچي افرین شو ستا په مور او پلار شه چې ستا غونتې سخیر صلاح خان زوی خو دې ورکړی دی او دا سیرې راته غاړه کې واچوله نه نو دا څه خبر بیبي ویم نن سبا چا سره بد کول اسان دي او نیکي کول ډېر ګران نو تاسو نه کی وکړه چا سره بیبي اول خو زما مبارک شه او بیا ستام چې دا زوی دې په فرست ډیویژن کې پاس شو سره ته پاس شوې وای بچې شکر دې ګوره ما خدای پاک ته ډېر سوالونه کړي چې خدایا دا زوی مې په نهم ځل کو پاس کې شکر دې چې پاس شوې پلار به دې ډېر خوشحاله شي رشته داجي مې څه شو هغه ښار ته تللی دی پنشن پسې خو بیبي جمیلې نه دی فیل شو سوی دا خو ډېر بد شو ډېرې ژړل کنه بیبي خو چې ما ورته وکتل نو زه مور سره په جړه شوم او دومره مې ورسره وژړل کنه چې د اوښکو سیلابونه مې په ګریوان روان شو وای بچې نو بیا اول چې تا کوم هغه د سل لوټ راکړی و که نه مې ورته دې جیب کې واچو ما وی خیر دی بیبي به مې بل لوټ راکړي خو بیا هم نه چپ کېدو ښه نو بیا بس بیبي زړه مې ورته راډک شو او ورته مې وی چې چوچار وره ته غم مه کوه زما دا د فسټ ډویژن ډکه جولې نمبر یې ته واخله خیر دی زه خو په پیل کېدو هسې مه مخته یم بلکې الله به پاس شم خو چې ته پاس شي بس بیبي خپله ډکه جولې نمبر یې مې راواغستې او د چوچا جولې ته مې لکه د جوار ور وویشتې ښه دې وکړو نو بیا نو چې استادانو دا جذباتي ننداره وکړه چې چنګل خان دومره غټه قرباني ورکړه نو په اوږو یې اوچت کړم او خلکو چغې کړې چې چنګل خان زنده‌باد چنګل خان زنده‌باد او د شاباشۍ دا امیل یې راته غاړه کې واچو ښه دې وکړو بچی نو ویم بیبي د داجي شمله مې اوچته کړه اوس چې کلي کې ګرځي که نه نو سر به یې د فخر نه اوچت کړي څوک یې لکه علم خان یم السلام علیکم وعلیکم سلام بچې په خیر راغلې جنیت په ایمان چې اخبار کې مو کتل چې په نهم ځلم پټولو کې فیل شو نو ډېر خفه شوم څه ته فیل شوې او نه بیبي اصل کې دې وخت نو چې ما چوچا له خپلې نمبرې ورکړو چوچا خو په فسټ ډیویژن کې پاس شوی نو تا ته څه پته راغله ما خپلې ټولې نمبرې ورکړي که نه نن ولې چپ شم خبره څه ده خبره دا ده که نه چې ټوله خبره به شوي نه تا اړو خبر نه شوې بیبي خبر ځکه نه 100 روپۍ راکړه نو وړو لکه نور وړه راوړي نو 100 روپۍ 50 ورسره نور هم راکړه که نه ګوره پاس شوی ما نو 50 سله پاس شوی نه یم مټۍ به نه راوړم ما سره ګورې زوی همدغه 1.5 روپۍ دي نو دا دام ډېر دی خیر دی
ترور بیبي خبره وړم راوړم که نه او تا به م په ټوله خبره پوه کړم خبر چې دا په دې هلکانو څه چل شوی دی څه کوې څه کړه خو بسه بخنه دې غوا دا ځای د سترګانې دې نه تښتي ها دا نالیا هغه اوس زړه خو مې وایي که نه چې تا دې پنجره کې د چرګو په ځای بند کړم نه نو بې عقله تا کې دومره عقل رانغی دا نه چې په لارې سره توی شوي نو په دغه لاره به واپس کور ته راغلی وې نورې ځای به دې وړی وې خو مسافر دی نه خفه شوی نه وې بې ځای ونه وې تللی نو چې چانک جوړو زه زما خپې اړنګ جوړنګ کې بس را پرېوتم خو زمونږ د کور په چوکې خو د هغه نصیبانه وه بس من یېږېږه نېږېږه بې عقله لا خو کم عقله لا خو هسې مې در باندې لسم پاس خو هسې بېته بېګوله شمال لږ شمال ناوی یا ناوی یا دلما ودې کاته بچې خپل مور ته چې ورته مې ویل شمای شمای نو اواز یې نه راکولو په خپله وه هو ګوره چې ورته ویل ناوی وایي زه راغمه ها څه دي وګوره ما ته ویې څه دي یو خو تاسو کلیوالو ښځو خبرې زده نه کې سړی وایي ځي رابشي څه دي ها څه دي ویل سړی وایي ځي نو خوله به دې کږه شوې چې تا ما ته ځي ویلې وي او که نه خوله دې ماتېږي ښه نو څه دي جي ها داسې وایي ځي ګوره څومره ښه ښکاره شو چې ځي داسې چل وکړه ناوې چې دننه کوټې ته ننوځو زما جوړه او د جانان زوی جوړه مې راواخله چې بازار ته یوسو او د ځي را لوګندي بس ښه جي ناوخته کېږي داسې چل وکړه چې بازار ته به لاړ شو دا جوړې راواخله ستا به ناب درځي واخلي که نه او زه به داسې لږ چمنګل کاکا ته د دې ووینم ښه دي دا باله جي وایي د دې نه د قربان زه به ځي زه ځي زه ځي ښه دا دي ما اول به زه مخکې ځم که نه نو بچې راځه هو رښتیا څه لږه خواږو ده نایي ما ویل چې بازار ته ځو نو که څه دنداسه منداسه لګي چې د را راوړم نه جي ښه دي بس دا هسې د سرخۍ پوډرو نه خبره وتېده زه به تېسې ځو ښه دي زه ځي شادي لورې جي مورې وای د جي نه دې قربان شم جوړې د پلار خبرې تا ما اورېدې ها اچھا مورې ستا پلار خو مې دی انپړ خو خبرې ډېرې ښایسته کوي جمیله بچو جی خان جی مبارکي خو مې درکړه خو دا دې راته ونه وي چې په کوم ډویژن کې پاس شوي فرسٹ ډویژن کې خان جی ډېر ښه ډېر ښه بچو پلار در سره په دې غریبۍ کې ډېره خواري وکړه محنت ښه شی دی پلار ته دې وایي چې خانجي به مبارکۍ له راځي خو ګورې مټۍ د وړاندې نه تیاره کېده عمده خبره مام کوله خانه چې مټۍ تیاره کړه مټۍ نه ډېرې ګل کاکا خان جي مټۍ ډېره خو زما څه کارونه دي ښار ته ځم بیا ښه بچو پلار ته سلام کوه اجازه دی خان جي په مخه دې ښه خدای په امان زما ورته سلام کوه علیکم په مخه دې ښه مبارکه ګولیا جی خان جي خوښه نه ده چې پټو د چکرو لګو عمده خبره مام کوله خان زه شي ځو زه چې ځو هلکه ګولیا جی خان جي دا جیب زوړ شوی نه دی عمده خبره مام کوله خانه چې جیب زوړ شوی دی خو دومره زوړ هم نه دی هسې هم کلي کې زغلو رازغلو عمده خبره مام کوله خان چې دومره زوړ هم نه دی اخر جیب د چا دی خان ته خان داور خان که څنګه خان رښتیا د میرې زمیندار ته دې ویلي چې خان به راځي او خان په خپله ورغلی ومه زه چې ځو کېنه عمده خبره مام کوله خان زه چې ځو
السلام علیکم گل محمد خان. وعلیکم السلام. پخیر تازه دین لالا پخیر جوړ تکړه خوشاله خیر دیزتا. وعلیکم السلام. اگر تسکینو مرا گل محمد خان څنګه د کار روزګار دې څنګه دی؟ یاره لالا خو بس وخت دی تېرېږي او ستاسو خدمت ته ناست یو. دا راته وایه دا څوک دی؟ زوی دې دی؟ او من د خدای دې دا مې پلار کې عزیز وي. واه تازه دین لالا زوی خو یې له خیره سره زلمی شو. دا راته ووایه چې چاته نوکر کړی یم دې دی او که نه؟ دا گل محمد خان که ستا خبره باندې کوي نوکری خو پیژنان که نن سبا شته خو ما وی ته په کار کسب به کښېنم. وایي کسب خو ډېر ښه شی دی تازه دین لالا. دا ما ته ګورې نه سهار د کوره چې راځم نو 100-200 روپۍ ځان سره ماښام کور ته وړم. زه خو یم دا زلمی دې ما سره برتي کا په میاشت کې دننه به یې د استاذ کم که څنګه دې خوښه ده؟ د څه څنګه دې خوښه ده نوکر کېږي؟ نو داجی ګل خان استاد قومیت یادی کنه او زه به که خیری یو دادی بابا لس ورځې کې به پوره استاد یم. شاباش بس خوښه مې ده. زه خو یم د سبا نه راځه. الله بس ټیک د خان بالک دې سره خوږه مې مه کنه کله چې دا جوړې لا اوري لا سره خوږه خو کوم دا لا څه ګل محمد خان دا یو جوړه خو زما ده شکر دې او یو مې د دې بچی ده دا به دل او ګندې نو لکه دواړه چې وایي نوې جوړه بس ټیک ده. ستا ناف خو ما سره پروت دی او چې جانان سبا راشي نو زه ناف به واخلم. بچه ټیک ده استادجي زه چې زو داجي چې زه ودشم پوخ کړم چې صاحب که خیري ډیپټیل هم راځم که نه ځکه ته څومره لایق دی. تازه دینه زه چای به څښلی بیا به تللی. والله خبره خو دې ښه دا چیزو که نه داجي نه وخته دی داسې بازار ته راوتي سود سودا به وکړو. نه وخته دی. سلام علیکم استاد. وعلیکم سلام علیکم. نه وخته دی کنه نه به خو ته رستو ته بچې ما پسې راځه. سلام علیکم. دولت داسې تلو بچې چې زه ستا په معلوم که نه نو داسې په څو کې روان یم او ناګهانه یو زمری راغو. نه رانو بیا چې زمری رالو راته ودرېدو نو خبرې ما ته نه منډه که خو دې وکړه که نه چې مونډه دې که بیا بیا خوړلې وي. هغه یم که نه خو که نه بیا بیا خورم دغه دی بسې ده او خړ مې دغه او یو ارمان دی نو او چې د چنګل ډوله وکړه نو ککله وی دا خو چمنګل دی کاکاجي را روان دی ښه دې چوچ کې دی ګوډ که نه وای دا څه وینم دا دا مالي دا مالده دا څه مانم چې هغه بابا یاره زه یو شان کاکاجي سلام علیکم خاطر خیر دغه څه ټپې ته روانې او یا لکه دا ته د کومې سوړې نه راووتې موږ دا د دې دوکان ته تللي یو ما جانان زوی مې مړه ما هم پنشن واخیستو که نه او داسې د ښار چکر مې ووالو بیا مې څه سودا واخیسته او دا دی واپس را روان بوډا شوې خو د چمبیرو نه منې نشتې مړه د پولیس والا عادت د لاله نه ده وایم ځان له سټه جوړوم سټه باډي ستا غوندې خو نه یم مړه نه تا دې خپل ځان ته کتلي دي هغه د امیري زړه نه جوړه شوه او جانانه بچو ته څنګه کاکاجي ماړه دې پلار به چېرته کې داسې کوچو ماسته خوره وایي که کاکاجي پرون یم په کوچو باندې برید غوړ کړي برید یې غوړ کړي ده خیر دی ښه جانانه بچیا چلو که لاړ شه کور ته دا سودا به مونږ سره ورکړې ښه کاکاجي زه دې پلار سره لږ ګپ لګوم سلام علیکم وعلیکم السلام او بچې خبره واوره دې غوټه کې لږه غوښه ده ښه چاچي ته به دې ووایې که نه چې دا اوس رکې ښه ورته کاکا مې را روان دی ورته یم کاکا مې را روان دی ځه زه به هم خورم ته به هم خورې عادت یې ځینې ښه نو بس نو زمونږ خو په میاشت کې دغه یو ورځ ده که نه چې چکر ولګوو که نه بالکل داسې پالودي مالودي وخورو رنګ خلک ووینو او داسې لږ شانتې پولیس لین ته ور چکر شو که نه زاړه انډیوالان ووینو دې خو دغه ما یو تپوس کړم له
هغه زوی دې پاس وکړه پیل شو مړه هغه څه سرکوزی دی بس ټوله ورځ هغه شو کونترې شو صحیح ده زما خیال دی چې فیل شوی به یې که خیري ښه خو دا راته ووایه چې دا ستا زوی څه کار روزګار کوي که نه کوي نوکري ستا را باندې وایي نوکریان نن سبا چېرته دي نوکری خو نشته که نه ما دا د چالو کړو چې دا درځي نه دی د ګل محمد هغه پېژنم هغه سره مې کېنولم درځیتوب یې زده که نو که نور څه نه یي که نه نو سبا به ورته دوکان واچوم مسخود خو به یي که نه یاره ډېر هوښیار یې ښه لاړې بچوس مالداره شي او که نه څنګه ګور درته پوهېږم دې که نه اوس چې دی که نه بچی دې لوی شه چې ته دوکان واچې زوی له نو هغه به څه چل کوي چې مړه څه شپېته او یا روپیا جوړه خو به ګنډي او مشین څه دی خو بس کپړې له به یو کر ورکړي لوی شي مهرباني کپړې له به یو کر ورکړي او جوړه به تیار او خبره وه راځه که نه مړه چې چېرته کښېنو ګوره ورته مړم بیا نه سړی جوړې به ګنجېدم د قسمت به زمونږ ساته نو څه دي ګلاب جامن مې دله راوړي دي هغه ګلاب جام دي هسې خورم خو یې نه وبایسته کم صبر خو وکړه که نه د وړوکوالي یار مې که نه نو داسې د خانه خو له تش لاس نشم راتلی که نه لکه ټول وخته دانه ته نه خورم یې نه خورم یې نه هسې ګورم ورته والله دا خو به خوږه مي نو خو ټوله خو به خوره که نه دې په دغه څه معلوم نه زه نه خورم دا مې تاله راوړي دي خو زه مړه ستا د لاس خورم دوست مې که نه ما ته مړه ستا د زور پته ده چې څومره السلام علیکم وعلیکم السلام خچارې خچارې نور بابا داسې وې هی کان یې څنګه غنم منم څنګه دي غنم ډېر مزیدار دي ښه دي کوشش دا کوو چې پټو ته پورې ډېراني سره ډېر ورکوئ موږ ډېر ښه کوشش کوو دا خبره مې ورته څو فلفله کړې ده خان دې زمیندارو ته چې دې پسون ته ډېراني سره زیات اچوئ به دغه شان ته ډېراني سره ګورې ځمکو دپاره ډېره ښي لکه ګولیا څه دې خیال دی زه خو یم چې ګني پې ښه نه دي ویم خان زما د خولې نه دې خبره وشو کوله همدا خبره ما هم کوله خزیره پرېږده نور محمده څه چې یم خوښه یا پې وکړوي په ایمان چې دا خبره ما هم کوله خو تاسو رانه واخېسته دا چل دی چې مونږ به لږ پټو ته چکر وو خوښ هم ده تاسو کار کوئ راځه ګولیا زما زه خو به چې زونه وله یا الله شکر دی یاره ولانه خو بس باشه نه بس څه به یې دا راته وایي چې زمیندارو ته دې هغه سر مره برابر کړی او خان په خپله ورغلې ورته مې ویلي دي ته راته بیا کېناستو والفتني كما يعمل تاكي ذاك هذا يا ما عاوز يكون ميت تكس ليكي ذكر يمكن بدأت أتكلم أنا بزوبة كون زبا أنا لازم یاره چې ته وې نو زه چې ځو نو خو دا چل کوو که نه چې ورځو دلته کې کور ته که نه
مړه هغه غوښه به هم سره کړي دواړه به ورته کښېنو به خورو نه خو ټیک ده دومره سپېره نه یم وبیا خورم در سره خو ما دا ویل که نه تا ته ما تا نه څه پرده ده د جانان مور به راته په انتظار ولاړ دی پرېږده ګوګوشتو ودې ورندار مې ترې نظر ټکوي او دی وایي چې په انتظار به راته ولاړ دی اونې خبره وره څه میوه دانه مې م راوړې ده ما به داسې کار کوو چې ته زه خپل کور ته که نه او زه به ویله وخورېدم دنه او زه به خپل کور ته ځمه بس دی او که نه بس دی زه نو به زه تر سبا پورې نو بس ځه په خدای مې خو خیال کوم ګوره چېرته کې دې کې راګوزار نه شي زه درته ګورم زه درته ګورم ښه ده خیره په مخه دې ښه